بسم الله الرحمن الرحیم. بیا هم قدرمنو لیدونکو درته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. په نن خپرونه کې دوستانو درته د انسان د ژوند په فرمول خبرې کوو. موږ تاسو په ټولنه کې ډېری وخت انتقادات او اعتراضونه لرو چې ولې په ژوند کې بریا ته نه رسیږو، ولې مالي استقلال نه لرو، ولې ذهني استقلال نه لرو او ولې قلمي استقلال نه لرو. د دې دلیل څه ده؟ موږ کله هم دا هڅه کړې ده چې په ژوند کې د دغو نه بریالیتوبونو لپاره دلایل پیدا کړو؟ هیڅ کله هم نه. دا کوشش مو نه دی کړی. په دې وجه ده چې ژوند مو له بحران سره مخامخ دی. راځئ زه تاسو ته د روانشناسۍ یو فرمول وایم. تاسو په خپله د یو ځوان په حیث او د یوې لیدونکي په حیث باندې هغه ته فرمول ته ځان ور وغورځوئ، لکه څنګه چې موږ او تاسو د ریاضي سوال یو فرمول ته ورغورځوو او هغه پکې حل کوو. تاسو دغه فرمول ته ځان وغورځوئ چې تاسو د ژوند په کومه برخه کې قرار لرئ. د انسان ژوند په څلورو برخو ویشل سوی. لومړی برخه هغه کارونه چې فورا او ژر یې سرته رسوو او مهم هم دي. هغه کارونه چې هم فوري دي او هم مهم. دا کارونه د ضرورتونو او ضروریاتو په نوم نومول کیږي. دا کوم کارونه دي؟ لکه وظیفې ته تګ. زه یو مسؤل انسان یم. دولت او یا کوم شرکت او موسسه ماته معاش راکوي. زه په ټاکلي وخت باید هغه ځای ته ولاړ شم او خپل کار سرته ورسوم، ځکه دا کار هم فوري دی او هم مهم. دوهم، 8 ساعته پورې خوب کول. د ډاکټرانو په وینا انسان باید په 24 ساعتونو کې یا هم 8 ساعته خوب ولري، ځکه که د دې څخه کم د انسان مغز او ذهن په صحیح ډول کار نه کوي. نو ځکه 8 ساعته خوب کول هم مهم دي او هم فورا باید دا کار سرته ورسو. همدارنګه ډوډۍ خوړل او داسې نور کارونه ترسره کول. دا هغه کارونه دي چې هم فورا سرته رسو او هم مهم دي او د ضروریاتو په نامه نومول کیږي. د انسان د ژوند یوه برخه شوه ضروریات. اوس ته کولی شي وګورئ چې ته خپلې وظیفې ته، خپل خوب ته او ځینې نورو مسؤلیتي کارونو ته، هغه کارونه چې هغه هم فوري دي او هم مهم دي، څومره پابند دی. دوهم، په ژوند کې هغه کارونه دي چې هغه فوري دي، ژر یې سرته رسوو خو مهم نه دي. دا کارونه په ژوند کې د بطالت او یا هم سستي او تنبلي په نوم یادیږي. پوهان وایي هر هغه انسان چې تنبلي وکړي، ټنبل انسان وي، نو هغه بدبخته کیږي. موږ تاسو په ژوند کې وګورو چې څومره مو ټنبلي اختیار کړې او څومره سستي کوو په ژوند کې. هغه کارونه چې فورا او ژر یې سرته رسوو خو مهم نه دي، دا کارونه د بطالت یا سستي او یا تنبلي په نامه یادیږي چې د انسان ژوند ته بدبختي راولي. هغه کوم کارونه دي؟ زیاتې ټلیفوني خبرې کول. نن که موږ او تاسو وګورو په ټولنه کې ځوانه طبقه، هغه که ښځینه وي او که نارینه، دوی څومره ټلیفوني خبرې کوي. که له یو ملګري سره ټلیفوني اړیکه نیسي نو څومره خبرې کوو؟ چیرته یاست؟ څه کوئ؟ څه مو پاخه کړي دي؟ او څوک در سره ناست دي؟ څه خبرې دي او څه قصې دي؟ آیا دې ته ضرورت شته چې په ژوند کې سرته ورسوو؟ نو زیاتې ټلیفوني خبرې کول د سستي او تنبلي له برخې څخه دي. ژر یې سرته رسوو خو په ژوند کې مهم نه دي. دوهمه برخه، زیات خوب کول. زموږ او تاسو ځوانان څومره خوب کوي؟ ټوله شپه مو یوازې په بېخوبۍ کې تیره شي، په هغه څیزونو باندې چې هغه هیڅ ګټه نه لري. سهار تر ناوخته پورې بیده یو. آیا فکر کوو چې موږ به په دې ډول بریا ته ورسیږو؟ دا امکان نه لري، ځکه انسان د ژوند د هغه برخې لپاره، د ژوند د داسې اساسي برخې لپاره پیدا شوی چې سرسخته کار وکړي. د دنیا او د کائناتو قانون سرسخته کار کول دی. تر څو چې سرسخته کار ونه کړي، بریا ممکنه نه ده. نو زیات خوب کول د سستي او له ټنبلي له جملې څخه دي. همدارنګه اوږدمهاله تفریح کول. موږ او تاسو وګورو چې نن موږ تاسو سهار چې کله لاړ شو نو ماښام له خپلې تفریح څخه راګرځو. بریالیتوب په دې ډول ممکن دی؟ آیا امکان لري؟ دا ممکنه نشي کېدی چې انسان د ټوله ورځ او په اوږدمهاله تفریحاتو باندې تیر کړي او بیا د دا هیله هم ولري چې په ژوند کې خپلو اهدافو ته ورسیږي. خلاصه هر هغه کار چې د دنیا او آخرت ګټه پکښې نه وي، نو هغه کار د بطالت، سستي او ټنبلي په نوم نومول کیږي. دا څیزونه انسان بدبخته کوي. راځئ چې
د ژوند له بدبختي څخه ځان خلاص کړو، ځان ټمبل نه کړو او مسؤلیت پذیر انسانان جوړ اوسو. دا د ژوند دوهمه برخه ده. درېیمه برخه هغه کارونه دي چې هغه نه مهم دي او نه فوري، خو موږ افغانان یې سرته رسوو. درېیمه برخه هغه برخه ده چې هغه په ژوند کې نه فوري دي، یعنی نه یې ژر سرته رسوو او نه هم مهم دي، چې هغه د حماقت په نوم نومول کېږي. حماقت یعنی ځان د دوزخ اور ته ورغورځول. دا کوم کارونه دي چې موږ افغانان یې سرته رسوو او په هغې کې اول مقام لرو؟ لومړی شیخ فیسبوک ده. د فیسبوک په نړۍ کې د تحقیقاتو په اساس د افغانستان خلک 90 سلنه غلطه ګټه پورته کوي. داسې څه د فیسبوک په صفحه لیکو چې د تعصب څخه پرته، د غلطو افکارو څخه پرته او د خیالاتو او خرافاتو پرته کومه معنا نه لري. زموږ او ستاسو هر پوسټ او هر خبره د فیسبوک پر صفحه آیا یو مفهوم لري؟ ولې داسې یو څه نه لیکو چې زموږ د مرګ څخه وروسته هغه یو معنا او مفهوم ولري؟ د مختلفو سیاستونو او د مختلفو حالاتو څخه دفاع کول. راځئ چې د فیسبوک پر صفحه داسې یو څه ولیکو چې زموږ د مرګ څخه وروسته هم د هغه څخه یو څوک ګټه واخلي. رسم دنیا در همین است آنکه آمد رفتنی است، بعد رفتن نامنیکت بر زبانها ماندنی است. تا توانی خلق را از خود مرنجان با سخن، آنکه بالاتر نشیند آخرش افتادنی است. نو هغه کار چې په ژوند کې نه مهم دی او نه هم فوري دی او موږ یې سرته رسوو، د فیسبوک پر صفحه ناقه بحثونه کول دي چې د انسان لپاره ضرورت نشته. دوهم فلمونه، فلمي نړۍ. تاسو وګورئ په تیر 20 کلونو کې همدارنګه اوس هم دوام لري. هغه هندي فلمونه چې یوازې د خیالاتو او د انسان د احساساتو د پراګنده کېدلو د دلیل څخه پرته بل څه نه دي. موږ او تاسو یې څومره ګورو؟ د یو اکشن لپاره زموږ او ستاسو څومره دقیقې ضایع کوي، څومره وخت مو نیسي، څومره مو ژوند ته خرابوالی رامنځته کوي. د یوه فلم لپاره ټوله کورنۍ د افغانستان 40 میلیونه انسانان، لور، زوی، مور، پلار، میرمن، خاوند ټوله ناست وي. د تغرول فلم په یو اس باندې یوازې د ډیکور په اساس باندې له یو ځای څخه تر بل ځای پورې تګ کاوه. یو کال د افغانستان 40 میلیونه انسانان هغه ته ګوري. خو کله چې تغرول خسته کیږي وایي عثمانه زویه رادستان وبد دی، بیا هماغه ډیکور بیا یو کال انسانان هماغه ته ګوري. په همدې ډول مختلف فلمونه. که چېرته موږ تاسې په ژوند کې 1 ساعت مطالعه وکړو، آیا ژوند به مو تغییر ونه کړي؟ آیا ژوند کې به مو تغیرات رامنځته نه شي؟ سل فصله رامنځته کیږي. درېیم ګیم کول. په اوسنی وخت کې د پابجي گیم په نوم باندې یو گیم خلک کاروي. د دې پر ځای نه یوازې دا چې دغه د دې ضررونه څه دي، اقتصادي ضرر، اقتصادي ضربه، د وخت ضایع کېدل، د افکارو د مغز د خرابوالي دلیل او د انسان بېخوبي دغه 4 غټ ضررونه لري. خو د هغه برسېره هم موږ او تاسو ټوله شپه او ورځ په هغې باندې مصروفه یو. آیا په ژوند کې بریا په همدې ډول ممکنه ده؟ له ځان سره فکر وکړو. خدای نکرده زه نه غواړم چاته توهین وکړم، خو یو ځوان دی له ځان سره هیڅ وکړي، دغه گیم او په دغه معیار فلمونه کتل آیا ستا ژوند ته تغییر ورکولی شي؟ آیا ستا ژوند جوړولی شي؟ ستا لپاره کومه ګټه لري؟ ته یې پخپله کولی شي په خپل عقل او منطق وسنجوي او وروسته یې نتیجه راوباسې. که چېرته یې نتیجه مثبت شوه زه ستا مسؤله یم، خو دا ټول منفي نتیجې لري. همدارنګه داسې نور کارونه دي. نو هغه کارونه چې په ژوند کې نه فوري دي او نه هم مهم، د حماقت په نوم نومول کېږي. حماقت یعنې ځان د دوزخ اور ته ورغورځول. څلورم هغه کارونه چې هغه په ژوند کې مهم دي خو فورا او ژر یې سرته نه رسوو. دا د ذکاوت په نوم نومول کېږي چې انسان لوړې رتبې ته رسوي. د نن سختي د سبا بریا ده. هغه مکتب ته تګ، مدرسې ته تګ، مسجد ته تګ، پوهنتون ته تګ، د هغه څه دي چې د انسان ژوند ته تغییر ورکولی شي. دا د ژوند هغه 4 برخې وي چې تاسو ته مې تشریح کړې. هیله لرم قدرمنو لیدونکو چې ورڅخه مو خوند اخیستی وي او یو څه مو له ځان سره فکر کړی وي. تر بیا ښې چارې ولرئ.